شو د الله جل جلاله د الناس د خلقو دپاره، ځان دپاره نه، ملایکو دپاره نه. ملایکو ته په اسمان کې شته دي، د کافرانو دپاره په خپل ځای کې شته دي. اما د الله تعالی د بندګانو دپاره چې جوړ شو هغه کوم یو؟ هغه بیت ببکة مبارکا، هغه په بکه کې و. د مکې یو نوم بکه دی. ځینې علما وایي چې دا مکه معظمه په دوو قسمتو ته تقسیم شوې ده. د حرم شریف نه تر کوم ځای پورې دا بکه ده، او د تنعیم نه یا د عایشې صدیقې رضی الله عنها د مسجد نه تر مسجد الحرام پورې دا مکه ده. اما اکثر علما دا وایي چې دلته مکه د دې دپاره ده چې د خلکو د جبابرو د کبرجنو لکه ابرهه، لکه د نورو پادشاهانو زورورو چې چا بد نیت کړی د هغې ګردنونه یې مات کړي دي، د هغې ورمېږونه یې مات کړي، د هغې ملاګانې یې ماتې کړي او هغه یې ورک کړي دي. دې ته مکه ویلی کېږي. وایي چې مکه معظمه او یا دې ته ویلی کېږي چې ګډوډي پکې وي. ګډوډي څنګه ورکې وي؟ ښځې د په مانځه کې باید د نارینهو نه وروسته ودرېږي. په عادي منځونو کې صف باید وروسته جوړ کړي. صف یې خپل معلوم دی، څلورم صف کې باید ودرېږي. اما په مکه معظمه کې چې بیا ودرېږي نو د ټولو نه ښځې مخکې ودرېږي، سړي وروسته ودرېږي، بیا وروسته ښځې ودرېږي، بیا مخکې سړي ودرېږي. نو معلوم نه وي د ګډوډۍ حالت وي، هر یو ځان مخکې کوي او وروسته کوي، نو وی ګډوډۍ ته ویلی کېږي. او بکه دې ته ویلی کېږي چې څوک ډېره زیاته جړا کوي، دا د جړا ځای دی الله جل جلاله دا قبلوي. د جړا په ځای کې الله جل جلاله جړا قبلوي چې هغه مکه معظمه ده. او یا دې ته ویلی کېږي چې دا بکه په دمشق کې یا په سوریه کې یو ښار دی بعلبک. دا صرف او نحوه کې هم نه رابرابرېږي، د سبویه او د اخفش د نحوې په قاعدو کې هم نه راځي. دا داسې نوم دی چې په هیڅ کې بعلبک، بعل یو پادشاه نوم او بیا هغې نه وروسته بت جوړ شو او بک بیا ښار ته ویلی کېږي، یعنې د بعلبک بت او یا پادشاه. نو دلته بکه ښار ته هم ویلی کېږي چې دا بکه په ښار کې دی. حرم شریف څنګه راغی منځته؟ فرمایي چې حرم شریف چې کله آدم علیه السلام راغی دنیا ته، نو الله جل جلاله د ده په حفاظت باندې د شیطان نه چې دشمن دی په جنت کې د ده لپاره حافظ ملایکې مقرر کړي، او د هغې صفونه او قطارونه چې ودرېده نو کاږه واږه ودرېده. بیت شریف منظم اضلاع نه دی، منظم الاضلاع نه دی. ځینې خلک وایي چې مکعب دی، څلور ضلعې لري، دوه ضلعې په دوو مساوي دي، دوه په نورو دوو مساوي دي، دوه لنډې ضلعې او دوه اوږدې لري. او اکثر علما دا وایي چې دا کثیر الاضلاع دی، ضلعې ډېرې زیاتې دي، یو ځای کې وتلې، یو ځای کې ننوتې، یو ځای کې بیا اوږد شوی، یو ځای کې لنډ شوی. دا کثیر الاعضاء یو شکل دی د هندسې. او ځینې خلک دا وایي چې دې ته کعبه ځکه وایي چې دا اوچته ده دا کوټه، دغه کوټه 14 متره ده چې جګه شوې ده. نو کعب سړی دې خپو ته وایي کعبین یا کعبه یا خنګرې. نو دا د دې اوارې ځمکې کعب دی، یعنی خنګرې دی او اوچته ده د نورې ځمکې نه. خو بیت شریف کې جبل عمر، ابي قبیس او نور غرونه د دې په شاوخوا کې دا په ناو کې پرته ده، همیش دپاره یې بارانونه وړي، همیش دپاره سیلابونه وړي. آدم علیه السلام نه مخکې ملایکو آباده کړې وه، بیا آدم علیه السلام آباده کړه. د آدم علیه السلام نه وروسته بیا طوفان نوح راغی او په جودي غر باندې ودرېده، د هغې کشتۍ. جودي غر نزدیک دی د عراق او د مکې معظمې تر منځ، جودي غر باندې ودرېدله. او کله چې هلته ودرېده نو طوفان نوح دا ډوبه کړه، د منځه لاړه. بیا وروسته ورپسې قصي جوړه کړه، بیا ورپسې وروسته قریشو جوړه کړه، بیا ورپسې وروسته جوړېدله، بیا ورپسې عبدالله بن زبیر رضی الله عنه جوړه کړه، او بیا ورپسې وروسته حجاج بن یوسف ظالم جوړه کړه، او بیا همدغسې ورځ په ورځ باندې جوړېده. د دې غلاف کله به چې کوم پادشاه ته ورسېد، دې ته به یو غلاف راوړ. بیا دا غلاف تر هغه وخته پورې و چې خلفاء راشدینو هم راوړ، عمر رضی الله عنه هم دې ته غلاف راوړ او غلاف کې یې ونغاړله. دا یوه کوټه ده چې د ټولې دنیا مرکز دی. او الله جل جلاله فرمایي اذ جعلنا، ما برابره کړه
البیت دا کوټه للناس د خلکو دپاره، بیا د خلکو دپاره، و امنا او د امن دپاره، او د امن نه وروسته بیا مې ورته جوړه کړه واتخذو مقام ابراهیم مصلا، او بیا په مقام د ابراهیمي کې مونځ وکړئ. ډېره اوږده قصه راځي چې مقام ابراهیمي څنګه راغی، او ابراهیم او اسماعیل ذبیح الله چې مکه جوړوله او یا بیت الحرام یې جوړو. د دې بیت الحرام ډېره لویه قصه ده او د هغې ډېر زیات یو عبرتناکه حالات دي. خو د دې لپاره چې لږ پرې پوه شو، ابراهیم خلیل الله د بوتانو د خاطره د خپل ازر د پلار نه راوتښتېد او راغی فلسطین کې حران کې دېره شو. خلیل ښار هم شته دی په فلسطین کې او حران ښار هم شته دی. په حران کې دېره شو. وخت یې وخت یې وغوښته چې مصر ته لاړ شي خلکو ته تبلیغ وکړي. کله چې په لار کې روان و، د مصر پادشاه په هغه وخت کې تیتوس نومېده. په لاره کې سپیان دي